علومو اکاډمۍ له پوهانو د لومړي وزیر غوښتنه زموږ سره د ستونزو د حل لپاره مشوره شریکه کړئ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یکشنبې په ورځ د اسد په 9مه نیټه په کابل کې د دوامداره پرمختګ په نوم علمي سیمینار جوړ شو چې ګڼ شمېر پوهانو پکې ګډون کړی و. د الوار ظالمان د مشر ملا حسن اخوند لخوا سیمینار ته په رالیږل شوي پیغام کې د هیواد له ټولو علماو غوښتل شوي چې د ستونزو او ننګونو د حل په موخه له سره لازمې مشورې شریکې کړي. د اوا د بیان مرستیال قاری محمد یوسف احمدي وایي د ژوند ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي اړخونو ته زیاته پاملرنه د تلپاتې پراختیا له مهمو موخو څخه ده. د ادارو جوړول او ښه حکومتداري نور مهم اړخونه دي چې افغانستان اسلامي امارت د دې مسلو د پلي کولو لپاره اړین شرایط چمتو کړي. د ملي امنیت او ټولنیز عدالت تامین او د فساد له منځه وړل چې موږ یې اوس شاهدان یو. د علومو اکاډمۍ لخوا د افغانستان د دوامداره پرمختګ تر نامه لاندې علمي سیمینار کې ګڼو څېړونکو د شته ستونزو او راتلونکو فرصتونو د څرګندولو په لارو چارو خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت د علومو اکاډمۍ وزیر خیرالله خیرخوا وایي دوی خلکو ته مسؤل دي. هغه زیاته کړه نو نړۍ ته دا بیلګه وړاندې کیږي چې د اسلامي نظام نافذ شي، دا څنګه کار کوي او دا څنګه بریالي کیږي. د نړۍ سره دا ډول چلند کوي، دا ډول خلک په خپله راټولوي. په دې توګه دوی د پرمختګ په لور حرکت کوي. په دې توګه دوی په ځان بسیا کیږي. پلانونه، حلونه او بدیلونه شتون لري. د کانونو او پټرولیم وزارت هم دغې غونډې ته خپل پیغام وړاندې کړ او د دوامداره پلانونو پر تطبیق یې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د کال په اوږدو کې عواید زیات شوي دي. خو د هغې حکومتولۍ په برخه کې د چارو کارپوه محمد علیم اسحاق زی وایي چې د ښه حکومت لپاره په حکومت کې د خلکو ونډه مهمه ده او د دې لپاره یې د اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه دا امنیتي سکتور دی، قضایي سکتور، د سوداګرۍ او صنعت سکتور دی. که موږ واقعا وغواړو د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګ لپاره جامع او منظم پلان ولرو، موږ نه یوازې له کورنیو اسانتیاوو بلکې د بهرنیو هیوادونو او خصوصي شرکتونو څخه هم په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کولی شو تر څو د افغانستان اقتصاد وده وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.